السلام علیکم ورحمت الله. یو ماشوم یې راوستی و، مور یې وی چې ما پې داغونه کېښودل، خو د ده نه په پرتوګ کې لوی بول ځي، مطلب پاټي ته ځي. دې ته وایي انکاپریسس یا سوایلنګ. د 4 کالو نه بعد چې د ماشوم نه په پینټ کې په پرتوګ کې دا ځي نو دا مرض دی. دی په دې باندې نه پوهېږي، دا د نه بې اختیاره لاړ شي. د دې د ټولو نه عامه وجه چې کوم ده نو دا لوی بول چې کوم دی دا په دې کولمو کې کلک شي، نو په سایډونو باندې تی اوبه په کته لاړې شي او دې په ځان باندې پوه نه شي او بیا د یرې نه کور ته نه راځي، او یا چې راشي نو چېرته کې سایډ ته ولاړ وي او چې لږ لوی وړوکی وي نو ځان یې انځلی پرتوګي انځلی دی خو شرمیږي او مور او پلار ولا سزا ورکوي او قاریږي ورته، خو دا د ده په اختیار کې نه ده. د دې یو څو وجې دي. د ټولو نه عامه وجه چې د ده خېټه کلکه شوي او دې ته وایي کانسټیپیشن. دویمه وجه چې ماشومان سکول ته لاړ شي، ناشنا ځای د ټوایلټ نه دي یریږي او یا ټیچر و استاد ورته ووایي چې ورګه مه ځه، نو دي دا ډکې مچازې خپلې راټینګې کړي نو هغه خېټه سخته کړي. یا یو ماشوم دی هغه سکول د هغه دپاره ناشنا دی، یا په دې ماشوم پسې بل ماشوم زر پیدا شوی وي او دته ډېر زیات توجه نه میلاویږي او دته سایکولوجیکل پرابلم انزایټي چې ورته وایي هغه شروع شي. یا یو ماشوم دی هغه ته ADHD ده، کم ماشومان چې په ذهن کې دي منډې تلډې ټوپونه وخي د چنچڼې په شان دي، نو دا ټولې د دې کانسټیپیشن د دې خېټې کلکېدو او د دې سوایلنګ وجه ده. اوس دې له به علاج څنګه کوي؟ د ټولو نه اهم شیز دا دی چې خېټه ولا صفا کې لیګزیټیو مایکرو انیما چې ورته وایي چې صفایي ولا وکړي چې خېټه ازاده شي، او بیا ولا د خېټې نرمېدو دوايانې لکه لیګزیټیو چې څه ته وایي مطلب ډوفالیکو یا لیګزوبیران ورکړي، خو دا به ورته 3-4 میاشتې جاري ساتئ. بله خبره په دې کې د خوراک ډېر اهم کار دی چې په دې کې لکه نن سبا مالټه، کینو، امرودو او دغه شانتې په چمچ باندې سبزي، اوبو، جوسونه، خو کورني خوراکونه ورته زیات کړي چې په کم کې ریشه ډېره زیاته وي. بل دې ماشوم ته به د خېټې نرمېدو د دوایي په میاشتو میاشتو باندې جاري ساتئ. بل دا ماشوم چې روټۍ وخوري د هغې نه بعد واشروم ته یې بوځي او په ټایلټ باندې کموډ باندې د 15 منټو دپاره هسې کښېنئ چې د دې زورونه کوي او د ده ټوایلټ ټریننګ کیږي. او بل خبره دا ده چې په دې کې پازیټیو ری انفورسمنت ورته وایي چې دله به سزا نه ورکوئ، چې دله خوږې خبرې چې ورته وایي چې خیر دی دا به ټیک شي، دا مرض دی، او دته دماغي علاج کول دي. مطلب چې د مایوسه کیږي نه، چې دته خوږې خبرې کیږي بلکې دله ریوارډز میلاویږي او دله څه تحفه ورکولی شي، نو دې سره به دا ماشوم ټیک شي. سایلنګ د ماشومانو د 4 کالو نه بعد یو عام شیز دی او د دې خوراک له خیال وساتئ، دا مسلې به حل شي. السلام علیکم.